د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري د پکتیکا ولایت ژورنالیستانو ته د رسنیز پوښښ تر نوم لاندې 2 ورځنی سیمینار ورکړل شو. په دې ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل علي محمد نظري له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یاد ورکشاپ یې موخه دا وه تر څو هغه خبریالان چې تر ډیره په راپور جوړونه کې معلومات نه لري پر دې وپوهوي چې د ټاکنو په ورځ څنګه خبري مطالب راټول کړي او کوم اصول په نظر کې ونیسي. په دې ورکشاپ کې هغه موارد او هغه شپږ ارزښتونه چې په افغانستان کې د ملي کنفرانس په پایله کې رامنځته شوي له ژورنالیستانو سره شریک سول او هم په ټاکنو خبرې وسوې چې خبریالان باید د ټاکنو په وخت کې د ژورنالیزم دغه شپږ ارزښتونه په نظر کې ونیسي، خو دا نخواسته د غیر مسلکیتوب او یا هم د تخطي کومه پېښه رامنځته نه سي. د دې ولایت 2 تنه خبریالانو هم میلمه ته وویل چې په یاد ورکشاپ کې هغه څه زده کړل چې پخوا نه پرې پوهېدل. دوی زیاته کړه چې د خبریالانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول سیمینارونه خورا اړین دي او ډیری هغه خبریالان چې دغه ډګر ته نوي راځي له خبر جوړونې سره پوره بلدتیا نه لري. موږ مخکې هم ویلي دي، بیا هم دا غوښتنه هم کوو چې تر ډیره د پکتیکا لپاره داسې ورکشاپونه دایر شي، ځکه چې دلته اوس تر ډیره نوي ژورنالیستان هم راغلي دي ساحې ته، نو د هغوی لپاره تر ډیره مثبت تمامېدلی شي. موږ ته دغه ورکشاپونه په ټاکنو کې د بې پریتوب لپاره ډیر ګټور او ډیر مهم او باید دا شوی وای. خبریال عبدالرؤف ذهین راته وویل چې په راپور جوړونه کې د ډیری نورو برخو ترڅنګ بې پریتوب اصل اړین دی چې باید په پام کې ونیول شي. هغه غوښتنه وکړه چې ژورنالیستان د ټاکنو په مهمه او ملي پروسه کې د بې پریتوب اصل مراعات کړي او د ژورنالیزم ټول قوانین د په پام کې ونیسي. اوس یو مهمه ملي پروسه را روانه ده، ټاکنې را روانې دي، خبریالان باید په بشپړ ډول خپل بې پریتوب او خپل هغه خبریالي اصولو ته ژمن سي. د یادونې وړ دی چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري له دې وړاندې هم پکتیکا کې د خبریالانو د خوندیتوب او په نورو برخو کې ورکشاپونه نیول شوي دي. د دې ولایت د ژورنالیستانو په خبره چې له یادو علمي سیمینارونو یې ډیر څه زده کړي دي.